که دغه قصه تر اخره ووري مطمئن یم ژوند کې د مثبت تغیرات راځي. یو ریسرچ وو، هغه ریسرچ کې یو څه کسان انټرویو ته لیږلي وو او بیا بیرون لیږلي وو، لیکن بیرون تک نه مخکې د دوی په مخ باندې یو څه خطونه کش کړي وو، یو نشانی چې هغه واضح معلومیږي چې زما مخ باندې هغه نشانه ده. هغه جالبه نشانه هم نه وه، یو سحره ورته ورکړې وه چې هغه ډېر دلچسپه نه وه. لیکن دوی چې کله د انټرویو ته داخلېدل او انټرویو نه بعد بیا بیرون تلل، ورته ویل به خلک د نشانه جوړوم، بیا په هغه نشانه کې مکمل هغه څیره لرې کړې وه، مخ یې مکمل پاک و. او دا نور کوم کسان چې وو هغوی ته هیڅ نه ویلي، هغوی نورمال تللي وو، انټرویو ته تللي، بیا بیرون هم تللي وو او دوی دواړه بیرته راغلل. یو کس چې چا په مخ نشانه وه لیکن د بیرون تګ نه مخکې یعنې انټرویو ته داخلېدو مخکې لرې کړې وه، هغه داسې خبرې کولې چې دا ټول د حالات چې په هغه ځای کې ښه نه وو، دلیل یې څه و چې زما مخ باندې دا نشانه وه، دغه چاپ و، زه یې خوښ نه کړم، ما سره ښه خبرې ونه کړې او همدا دلیل دی چې زه ناکامه شوم او بیرون هم خلکو ما سره همدغه رویه کوله. او دا بل کس نورمال و، هغه کوم ځان عاجزیت او مظلومیت احساس نه کو، هغه ویل زه انټرویو ته لاړم، کوشش مې وکړو، که کېږي او که نه کېږي هغه جدا خبره ده، او بیرون خلک هم نورمال و. دکې زما هدف دا دی چې بعضې وخت کې چې کوم زجر موږ خپل ځان ته ورکو هغه موږ ته بل سړی نشي راکولی. هغه زجر د محدودیت ادرس دی، د مظلومیت ادرس دی، چې موږ ځان ته مظلوم احساس کوو چې زه خو نشم کولی دا کار وکړم، دې دپاره زما پلار داسې نه و، زه نشم کولی دا کار وکړم ځکه چې ما دلته درس نه ویلی. دغه محدودیت په حیث د مسلمان ته بیخي لرې نه. ما ته جالبه دا ده ورور چې یو سړی مسلمان یو سړی په الله باور ولري، یو سړی استخاره وکړي، یو سړی ایمان ولري، یو سړی توکل ولري، زه دا وایم چې هغه ټوبه مخ ته ځان ولنه تړي او په دې باوري چې زما باندې چیم نه کېږي، بیا هم ته مظلوم یې. ځکه د خلکو رویه په اصل کې دومره یو آینه غوندې ده، هلته څنګه ځان حاضرې، څنګه ځان معرفي کې، څه رقم حرکات کې خلک تا سره بسې ګوري. او که ته وایې زه عاجزه یم، زه نه پوهېږم، زه بیچاره یم، ولا دا خو چې کېږي، زه ملامت هم نه یم، نو خلک تا سره همغه شه رویه کوي. تا ته وایي ګیلاس راته راکړه، او که ته وایې چې زه یم الحمدلله مسلمان یم، زه قدرت لرم، زه کوم فشار لاندې نه یم، ځکه الله وایي لا یکلف الله نفسا الا وسعها، چې الله سبحانه نفس په هغه فشار نور کوم دا برداشت کولی شي، نو معلومیږي دا کوم فشار لاندې زه یم، کوم تکلیف لاندې زه یم، کوم جنجالو کې ځکه کړی ما دا زه برداشت کوی شم. او یو قوي انسان یو مجلس ته لاړ شي، یو میز باندې کینی، په یو حجره کې کینی، خل د همغه شي قوي راخلي، او که تلته ضعیفه کېږي ضعیفه دې راخلي، نو ته احساس کوي زه مظلوم یم، او که ته احساس کوي زه مظلوم نه یم، چې کوم اشتباه کېږي اشتباه دې منې، څوک اشتباه کوي ورته اشتباه کوي، نو ته همداسې ترقي کولی شي. نو زما د ټول قصې نه هدف دا دی چې ته دا خپل د ذهني بندیخانې نه ووځه، دا ومنه چې الله د سره دی، دا ومنه چې تا سره جامع د سره ولاړه ده، دا ومنه چې خلک ښه خلک هم شته ټول بد نه دي، او دا ومنه ته ډېر څه کولی شي، او دا ومنه هر مسله کې جنجال کې ته د دې قدرت لرې د نه ووځي، ځکه تا ته زموږ الله وایي، تا ته قرآن وایي، نو بیا ته ولې مخکې حرکت نه کوې او بیا هم ناسې مظلومیت دې احساس کړی دی، بیچاره ضعیف علت یې څه شی دی، په دې باندې فکر وکړه.